الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم. د هر څه د مخه اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد. زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د سوشل میډیا کتونکو او لیدونکو چې زموږ د نن ورځې موضوع ده په هکله باندې د سرسایه. سرسایه په شریعت مقدسه مطهره کې د روژې مبارک سره تعلق لري، خاصة الخاص بیا شهر رمضان. دا د یو خوی دی د خویونو څخه. کم آیات مبارک چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړ د سورة سبح اسم ربک الاعلی، الله رب العزت فرمای قد افلح من تزکا، په تحقیق سره تزکیه وکړله هغه چا چې د الله رب العزت دپاره سرسایه ورکړله. نو قد افلح په تحقیق سره خلاصون حاصل کې من تزکا، کم چا چې تزکیه وکړله. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرض وشودله صدقة الفطر. صدقة الفطر د چا د فاره ده او دا به څوک اخلي؟ د صدقة الفطر چې دی هغه خو دا دی چې دا به مساکینو فقراو بېوزلو خلکو ته ورکول کیږي او ورکوي به هغه څوک چې توانایي او شتمني ولري. د هر ماشوم د هر غټ او د هر منځني صدقة الفطر یا سرسایه ادا کیږي. نو په پاکستاني اصطلاح سره به دا ووایم چې 2 سېره اندازه لیکلې ده او زموږ او ستاسو په اصطلاح چې د افغانستان اصطلاح ته نصف ساعین من بر، نیمه کاسه یا نیمن غنم به وي او یو من اوربوش به وي یا به یو من وڅکي وي یا به یو من کشمش وي یا به یو من خرما وي. که د دې په اندازه باندې یو څوک نغدي روپۍ ورکړي، زموږ فقها حضرات فرمایي لکه فتاوی حقانیه، همدارکم فتاوی فریدیه، وایي دا نغدي روپۍ تر ټولو شیانو بهتر دي. کېدلی سي یو شخص د غنم به لري خو نور به مسکین وي نو څه به نه لري، نو نغدي روپۍ د ده دپاره ښه دی، د ده هر کار په چلیږي او یقینا دا ښه خبره ده. اوس په یو کور کې 20 نفره دي، 10 منه غنم دي په شا ور اخیستي دي، تم په دروند دي هغه په دروند دي. نو ښه طریقه دا ده چې نغدي روپۍ ورته ورکړي چې هر شي هغه ورته اړتیا وي هغه به رانیسي. نو سرسایه الهي حکم وګرځېدی او تشریح نبي علیه الصلاة والسلام بارک په فرضیت باندې وکړله. دا واجبه ده پر هر هغه چا باندې چې دی یو څه توانایي لري، دی نانو نفقه لري او څه شتمني لري. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د دې صدقة الفطر په هکله باندې وایي دا صدقة الفطر یا کومه سرسایه چې ده دا ستاسو روژې د هغه لغو فسق فساد خبرو څخه ساتي. دوهمه خبره دا ده چې دا ستاسو عبادتونه چې تاسو کړي دي، روژه ده، نور لمونځونه دي، نفلي عبادتونه دي، تلاوت د قرآن دی، دې ته ورته نور تاسو طاعتونه کړي، وایي دا معلق ځوړنده وي په مابینځ کې د مځکې و د اسمان. کله چې تاسو صدقة الفطر ادا کړله الله رب العزت یې ځای ته د عروج او د قبولیت رسوي. نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو باید صدقة الفطر پر خپل وخت باندې ادا کړو. وخت یې کله دی؟ د روژې مبارکې د اولې ورځې څخه بیا د روژې مبارکې تر پایه پورې، تر څو پورې چې د عیدګاه لمونځ ته سړی روانېږي لا هم ادا کولی سي، خو لاکن د عیدګاه د لمانځه د مخه به وي. که چیرې د عیدګاه د لمانځه وروسته سو نو د ده د ذمې څخه به واوړي، خو لاکن هغسې ثواب او فضیلت به ونه لري لکه څه رقم چې مخکې و.
حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ مبارک و نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک تراغلی ورسته د عیدګاه تر لمانځه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې تر لمانځه ما هي رسول ما ادا نه کړل اوس څنګه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل چې د عیدګاه د لمانځه د مخه دومره ثواب لري لکه بسته مرۍ ته آزاد کړي یا د یوه مینځه آزاد کړي یا د یو ښځې ولور چې ته د الله رب العزت لپاره خیرات کړی وي او اوس بس یو صدقه د صدقاتو څخه وه نو اوس هم غاړې په خلاصېږي نو په دې خاطر باندې صدقة الفطر باید موږ او تاسو ادا کړو د روژې مبارکې تر پایه پورې قدرمنو نور هم پر الله رب العزت سپارو پر الله رب العزت مو وسپارئ شاد او کامیابه او بریالي اوسئ خوشحاله ژوند ولرئ ما محمد نسیم زاهد ته اجازه راکړئ تر بیا پورې چې ستاسو حضور ته راځو پر الله مو سپارو الله مو مل